السلام علیکم ګران دوستانو، هیله لرم چې جوړ روغ به یاست. خسرو خواشي او مژور ته د روابطو تدریس. موږ پښتني ټولنه کې په دا کلتوري مسایلو کې یا مثلا د ټولنیز د هیواد په مسایلو کې خسرو خواشي او مژور ډېر مشکلات سره لري. راځو لومړی خبره چې زه خسرو خواشي ته کوم هغه دا دی چې ګران خسر او ګران خواشي جاني، تاسو د شاهي نظام پاچا او ملکانه یاست. تاسو د یو کورنۍ مشران یاست. پر ځانو باندې د شاهي نظام د پاچا او د ملکې فکر مه کوئ. دغه مژور چې ستاسو کور ته راوت سوی ده، دا ستاسو مژور ده. ستاسو د شاهي نظام کنیزه نه ده. دا خبره باید هر خسر و خواشی مد نظر ونیسي چې زما مژور زما کنیزه نه ده. که مژور تا ته یو ګیلاس اوبه راوړي، دا یعنې پر تا او ستا پر زوی باندې احسان کوي. دا چې ستا خدمت کوي، دا یعنې پر تا او ستا پر زوی باندې احسان کوي. تاسو خواشان خواشي چې کله مژور پیدا کوي نو کرار کښېنئ. بالښت هم خپل شاته کښېږدوئ، تکیه به پیدا مې کړل مزدوره. مژور مزدوره نه ده، ستا د کور یو غړی ده. نو دغه مژور ته باید تاسو کمزوري که خواشي که خسري تاسو همیشه په یاد ولرئ چې دا ستاسو کور ته ستاسو مژور د څه لپاره راغلی ده. هغه راغلی ده چې ستاسو مژور سي، ستاسو د زوی میرمن سي، د ژوند شریکه یې سي، نه کنیزه او مزدوره. او ژوندو ته یوه خبره کومه چې ګرانو خویندو، تاسو چې دا واده وکئ، زموږ د ښځو غټه هدف په واده کې دا وي چې خپل خسر راضي وساتي، خواشي راضي وساتي، پلرګنۍ راضي وساتي. د میړه بیچاره په کیسه کې نه. دغه د افغانستان ځوانان چې څومره ښه انسانان دي، باور وکړئ په ټوله دنیا کې دومره ښه هلکان نشته. موږ چې کوم هلکان کوم ځوانان په افغانستان کې لرو، هغه په ټوله دنیا کې نشته. ګورئ، زموږ میرمنې دې ته هڅه کوي چې خسر راضي وساتي، خواشي راضي وساتي، خسرګنۍ راضي وساتي، د ګردو خدمت وکړي. ګرده ورځ دا رقم ستړي سي لکه یو کارګره، لکه د یو ظالم خلکو کره چې کنیزه یي، چې په کنیزې 24 ساعته کار کوي. په دغه رقم یو حالت کې دا ټوله ورځ ډېره ستړي سي. نو بیا دا د شپې و خپل میړه ته وخت نه لري. د اکثرو ځوانانو شکایت چې د جنسي روابطو څه دی، په جنسي مسایلو کې ځوانان مشکلات لري، دغه د ورځې د ډېر ستړیا له وجې ده. تاسو هغه کسان چې وس لري، کوشش وکئ چې د کور په کومک په کارو کې یو کارګر پیدا کړئ. حداقل په هفته کې که 2 ورځې کارګر ستاسو کور ته راسي، ستاسو مژور به وساتي. خواشي دې هم داسې نه کښېني چې مثلا کښېني ووایي چې والا دا مژور زما دغه ده، زما مزدوره ده. مژور مزدوره نه ده. او دا ځوانان اکثره وخت ماته شکایت کوي، میرمن مې شهوت نه لري، میرمن مې شهوت نه پارېږي، زما میرمن نه انزال کېږي، زما میرمن ګرد عمر حوصله نه لري، زما میرمن داسې راته پرېوځي لکه یو بېځانه روح، یا مثلا یو څوک چې روح نه لري، یوازې جسد یې وي. دغسې جنسي رابطه راسره ونیسه. د جنسي رابطې په وخت کې باید ښځه مکمله انرژي ولري چې جنسي رابطه وساتي. که هغه ټوله ورځ د کور په کارو کې ستړي، ویټامینونه هم پر وخت نه خوري، نو معلومداره خبره ده چې ښځه جنسي رابطې ته نه ازادېږي او د میړه کوم حقوق چې دي هغه نسي ورپرځی کولی. هره ښځه باید خپل په ورځني تقسیموقات کې مولټي ویټامین وخوري، ویټامین ډي وخوري، کلسیم وخوري، اوسپنه وخوري، ښه غذا وخوري، هوسا یي، بیا کولی سي ښه جنسي رابطه ورکړي و میړه ته. او که دا شان نه یي، نه منظم ویټامین یي، نه منظم خوراک یي، ستړیا یي، نو خو معلومداره خبره ده چې جنسي رابطه و میړه ته نسي ورکولی. تاسو کوشش وکئ چې خپل د کور ژوندو ته هم ښه په مکمل توګه ویټامینونه و منرالونه و دا شان ورسوئ، هم ښه غذا ورکئ، هم یې هوسا وساتئ. په کور کې که خسر دی، که لیور دی، که خواشی ده، تاسو کوشش وکئ د کور په کارو کې کومک سره وکړئ. که تاسو پر مژور باندې ټوله پړه ور اچوئ د کارو، او مژور خپل پلرګنۍ پرې ایښي ستاسو کور ته راغلي، پلرګنۍ یې یادېږي، د مور کره یې نه پرېږدئ. ما چې اوله نکاح وکړل، زه کوچنۍ وم چې د خسرګنۍ کور ته واده سولم، زما د واده شپې وې. زما یو اندرور وه، ملالۍ نومېدل، ډېره عاجزه ښځه وه، داسې چاغکه نجلۍ وه.
دا واده سوې وه دا خسرګنۍ یې د خپل ورور د واده په شپو ته نه پرېښول ول هله راسه کور ته څه پکه یې د ورور واده یې دی پرېږده یو 15 شپې وکړي هله ول راسه هله راسه څه معنا لري ستاسو میرمن باید خپل پلرګنۍ سره تماس ولري ستاسو مژور باید د پلرګنۍ سره تماس ولري پلرګنۍ وویني نو بیا یې اعصاب نه خرابېږي د 90% پښتنو ښځو اعصاب خراب دي د ځوانانو هم اعصاب خراب دي ځوان د ښه جنسي رابطه نه برقراره کېږي ښځه خپل منظم ویټامینونه و د کورنۍ لیدلو هوساینه لري هغه ځوانان هم روانیان دي ځوان نارینه مو هم روانیان دي ښځې مو هم روانیانې دي ولې دوی روانې کېږي ولې د دوی رواني حالت خرابېږي ځکه چې ښه ژوند نه لري او دغه ښه ژوند د دوی څخه دغه خسر و خواښې و دغه غلط رواجو اخیستی دي ګوره اوس د طالبان راغلي دي دوی اکثره شیخان و مولیان و مفتیان دي دوی وایي ښځه باید د پلار کره د تګ اجازه هر وخت چې زړه یې وغواړي ویلی نو شته د پلار کره میرمن نه پرېږدي خسر یې نه پرېږدي خواښ یې نه پرېږدي وایي خدمت وکړه د دا کور میړه وایي زما خدمت وکړه چې جنسي رابطه نیسم اخر دا ښځه د یوې خوا نه سي نه د میړه سي نه د خسرګنۍ سي نه د پلرګنۍ سي موږ باید دغه درې سره شان ولرو هم باید ښځه د میړه خواهشات پوره کړي هم باید د خسرګنۍ هم د پلرګنۍ ته د لیدو حق ولري دغه یو پیغام و چې ما غوښتل تاسو ته ووایم که تاسو غواړئ ښه ژوند ولرئ نو کوشش وکړئ چې انعطاف پذیره واوسېږئ په میانه حالت کې ولاړ شئ مه ډېر داسې کېږئ چې مژور مو 40 ساعته د پلار کره ناسته وي مه داسې کېږئ چې بیخي د پلار کره مه پرېږدئ کوشش وکړئ میانه روي وکړئ په دا روابطو کې مننه